مصطفی کمال خان خبرې کوم تنګي چوک بازار کې ولاړ یم خپل کلي کې او یخنۍ موسم دی سحر وخت دی 11 خوبیه او نن تاریخ دی 13 فروری 2023 او ورځ د ګل ده خو ګل ورځ ده پیر ورځ ده دا مې ساتئ بازار والا د ګناهونو نه توبې وباسئ دا ویډیو ما سره یو ثبوت پرته به چې زلزلې را روانې دي او ډېرې سختې را روانې دي حدیث شریف دی چې د ښه نه ښه ځای جومات او د خراب نه خراب ځای بازار دی ملاوټ دوکه جنګ جګړې غلط کارونه به یې کېږي که نه نو زه تاسو ته یم چې دا عملونه خپل ټیک کړئ فوجي ته به ګواه شئ که نه چې دا نصیحت مصطفی خان کړو موږ ته او دا ورته وګوره نو نصیحت درته کومه چې عملونه ټیک کړئ او د دنیا خو ډېر لږ ساعت دی ډېر لږ ساعت دی دا زلزلې به راځي که زلزلې او که بیماري او که یو جړقی دله درکړه که نه دا نن دا خبرې په 13 فروری 2023 ته کوم ولې ما ته یو کشف کېږي دې باره کې چې څه نه څه عذاب را روان دی اوس د خلکو ورونو نه هغه بلکل خوف خدا د خدای یېرېتلي دي کم کم ګناهونو کې مبتلا نو خیال کوئ ګورئ ښه دې دوکاندارو ته مې چې دوکې مه کوئ ملاوټ مه کوئ 2 نمبر شی مه خرڅوئ که نه دا دنیا لږ ساعت دی ټیک ده که نه فوجي ته دنیا لږ ساعت دی که نه دغه دی او چا پکې بنګلې جنګلې میلیونه واخیستې ټول ارماني لاړه د دنیا نه نو زه ته یم چې لږ سوچ کوئ او د خدای د قهر او د عذاب ویرېږئ یو شپږې دپاره ټول سود یم وایي که نه یو شپږې پاره نو بیا ورسره چې عذاب راځي په نیکانو هم راځي په ټولو ګورې عذاب راځي چې عذاب راځي بیا په ټولو راځي بیا اوچو سره لاندم سوځي بن اسرائیل کې یو قوم خدای پاک ورته وایي چې ورشه دا قوم تباه که نو هغه ورته وایي چې دې کې خو نیکان خلک هم دي ویې مخکې نه په دې نیکانو یې ور واړوه ولې چې دوی ګورو دا بدعمله نه اړوي د ګناه نه نو دغه زمونږ حل دی نو زه بازار تاسو ته وایم چې عذاب را روان دی که زلزلې شکل کې او که سیلاب او که بیمارۍ شکل کې زلزلې شکل کې که راغې تاسو بیا ګورئ چې مصطفی خان خو ما ته رښتیا وي قهر او د عذاب ویرېږئ قهر د عذاب ویرېږئ د دنیا خو لږ ساعته پیسه څه شی دی چا قبرونو ته یوړئ دغه ته د الله د عذاب ویرېږئ پوه شوې بس لاړو پوجي که دا نصیحت باندې په چا سره وکړو نو سیمسنګ A51 باندې دا ریکارډ شو دا تنګي چوک بازار دی ډېره مهرباني